د 40 کلن افغان امریکن تاریخ اولنۍ جرګه ده چې تر ټولو لویه جرګه به وي. تاریخي ننګ دی. تر ټولو اول د ملي رهبر مشر منظور احمد پښتون سلامونه تاسو ته وړاندې کوو. قدرمنو ملګرو، تاسو به ټول خبر یاست 19 اکتوبر باندې د لې په سن انټینیو کې مشر منظور پښتون د افغان ډایسپورا د تاریخ تر ټولو لویه جرګه راغوښته ده. ستاسو په ذهن کې به دا سوال خامخا پیدا کیږي چې جرګه د څه دپاره راغوښتل شوې ده. تر ټولو اول خبره دا ده قدرمنو ملګرو، دا جرګه یوازې د کوزې پښتونخوا دپاره نه ده راغوښتل شوې. دا جرګه له آمو تر اباسینه چې په دا وطن کې کوم ناورینونه روان دي، کوم نسل وژنه روانه ده، افغانانو سره دغه وخت هغه ظلم روان دی چې په نړۍ په تاریخونو کې کله هم موږ نه دی لیدلی. په میلیونونو انسانان موږ ژوند له لاسه ورکوي او بیا اوس هم د ټولو انساني حقوقو څخه موږ دغه وخت محرومه یو. نو چې په افغانستان کې کم ظلم روان دی او بیا په پښتونخوا کې چې پنجاب کوم نسل وژنه د پښتنو سره روانه کړې ده، پر دې ټولو باندې به موږ ته غږ پورته کوو. اول به په خپلو کې سلا کیږو جرګې چې دی د افغان وطن تر ټولو تاریخي جمهوري اداره ده. د افغان وطن کې چې هر وخت ناورینونه راغلي دي هغه د جرګو په نتیجه کې له منځه تللي دي. د افغانانو تحفظ هر وخت د جرګو له لارې سوی دی. جرګې زموږ د ننګ ادارې دي او جرګې زموږ په وطن کې چې هر وخت افغانانو په منځ کې اتحاد او اتفاق پیدا سوی دی، دا د جرګو له لارې پیدا سوی دی. پی ټی ایم له آمو تر اباسینه د افغان وطن د ننګ غورځنګ دی. هر وخت پر لرو بر افغانانو باندې ننګونه کړي دي. پی ټی ایم د افغان د کلتور د تحفظ غورځنګ دی. پی ټی ایم د 100 میلیونه افغانانو د نسل وژنې د درولو غورځنګ دی. پی ټی ایم موږ په دې باندې دغه وخت سره راغونډیږو چې موږ خپله پوهنه سره شریکه کړو، یو د بل سره خپلې تجربې سره شریکې کړو، خپلې مشورې سره شریکه کړو چې څرنګه خپل د وطن د تحفظ پالیسیانې جوړې کړو، خپل د وطن غږونه د نړیوالو پورې ورسوو. پولیټیکل ساینټسټ وایي کله چې یو ملت پر ده باندې کم ظلمونه روان وي چې نړۍ ځینې خبره کې بیا نړیوال د دوی په ننګ کې هم راوځي، د دوی په سپورټ کې هم راوځي، د دوی سره مظاهرې هم کوي، پرلتونه هم کوي. بیا هم دغه رنګه زموږ اوازونه یونایټډ نیشن ته هم رسي، هیومن رایټس ارګنایزیشنز ته هم رسي، د نړۍ سیاسي ګوندونه او هم دغه رنګه د نړۍ ډیپلومیټس به هم زموږ لپاره بیا اوازونه پورته کوي. نو دا جرګه د 40 کلن افغان امریکن تاریخ اولنۍ جرګه ده چې تر ټولو لویه جرګه به وي. دې جرګې ته به د یوروپ سم خلک راځي، د کینیډا څخه به افغانان راځي او هم دغه رنګه د ټولې امریکې څخه به افغانان راځي. تاریخي ننګ دی، راځي چې ټوله په شریکه باندې دغه جرګه کامیابه کړو. ملګرو، دا جرګه که موږ کامیابه کړه موږ د افغانیت ننګ ګټلی دی. نو ستاسو د ټولو څه دا خواست دی چې دې جرګې له راسئ، هلته به په شریکه د ملي ننګ دپاره خپلې پالیسیانې جوړې کړو او بیا به یې در نړیوالو پورې ورورسوو. ډېره زیاته مننه، عزتمند اوسئ.